اول چې د قبرونو د انسان را پورته کیږي نو د دې شپېلې سبا الله رب العالمین د ټول اسمکه اواره کی. قرآن کې الله وایي لا ترى فيها عوجا ولا امتا، په دې اسمکه کې به کم ډیرکۍ او کم کګلیش به په دې اسمکه کې نه د اسمکه به داسې اواره که په هغه سر کې یو هګۍ ولې نه پرته د دې سر نه به معلومیږي. د اسمکه به دغسې یو اواره تخته شي او په دې به د انسانانو حشر کیږي. د دې غرونو سره به الله رب العالمین څه کوي؟ قرآن کې الله وایي ویسألونک عن الجبال، دا خلک ستنه تپوس کوي د غرونو باره کې، فقل ینسفها ربي نصفا، ته ورته وایې ای نبي دا غرونه به الله رب العالمین والوزي او دا ځمکه به اواره شي. او د دې قبرونو چې د انسانان را پورته کیږي نو حدیث کې راغلی چې دا به درې قسمه خلک چې کله د قبرونو د انسانان را پورته کیږي. یو صنف مشات، هغه بندگان دي، هغه خلق دي چې هغه به پیدا رواني د قبرونو نه د میدان د حشر په طرف به پیدا رواني. دا هغه مؤمنان دي، ګناهګاران مؤمنان دی به پیدا رواني میدان د حشر ته. او نبی صلی الله علیه وسلم وایي چې بعضې به داسې خلک چې رکمن هغې به سواري الله رب العالمین به له سوارلۍ راولي. بی نبی صلی الله علیه وسلم کیفیت بیان کړی دی. بعضې به داسې چې دوه مؤمنان به په یو اوښ باندې سواري، درې مؤمنان به په یو اوښ باندې سواري، څلور تر لسو پورې به مؤمنان په یو اوښ باندې سواري او دی به روانې میدان د حشر ته. او نبی صلی الله علیه وسلم وایي وصنف علی وجوههم، دریم داسې صنف دی چې هغه به په دې مخونو باندې روانې میدان د حشر ته. نو څوک په مخ باندې مزل نشي کولی، خو د قیامت پر ورځ به الله رب العالمین میدان د حشر ده دا انسانان په مخونو باندې روان کړي. او نبی صلی الله علیه وسلم وایي الا انهم یتقون بوجوههم، دا انسانان به په دې خپلو مخونو باندې هر ازغې او جګزې په دې مخونو باندې دبه کوي او په دې باندې به دی رواني. افمن یتقي بوجهه سوء العذاب، الله قرآن کې وایي آیا په مخ باندې څوک د بد عذاب ځان نشي بچ کولی؟ صحابه ویل یا رسول الله په دې مخ باندې په مزل نه کېږي. نبی صلی الله علیه وسلم ویلي چې دنیا کې انسانان الله رب العالمین په دې پښو باندې روان کړي دي، قیامت کې به الله رب العالمین د دې انسانانو د مخونو نه الله د پښو تلي جوړ کړي او دا انسانان به روان کړي. او داسې به روان دي دا ګناهګاران انسانان چې د دوی دا سترګې به کار نه کوي، ړانده به وي، دوی به په غوږونو باندې څه نه اوري، په خولو به ګونګېني او دوی به میدان د حشر ته رواني. داسې حالت را روان دي په موږ او تاسې باندې، او موږ چېرته د دې سوچ ونه کوو، د دې فکر هم ونه کوو. په دغه ورځ به الله رب العالمین ډېر غوسه او داسې به غوسه چې 50,000 کاله به د دې انسانانو سره حساب نه کوي، خبرې به ورسره نه کوي. 50,000 کاله به دا انسانان په میدان د حشر کې ولاړي، بربند به ولاړي، په خیبله به ولاړي، دا لمر به 1 میل نږدې راغلی. زمورونو دا ګوره د سوچ خبرې دي، دا د فکر خبرې دي. کله کله ځان نه کینې یو دې د سوچ وکړي چې د قیامت ورځ 50 ورځې نه دي، 50 میاشتې نه دي، 50 کاله نه دي، 50,000 کاله ورځ ده. 50,000 انسانان د دې وس نه لري. لمر به 1 میل نږدې راغلی، اوس چې دا لمر چې دی دا تقریبا د دنیا نه 9 کروڑه او 10 لکه میله د دې ځمکې نه دا لمر جدا دی او د قیامت پر ورځ به 1 میل نږدې راغلی. په دنیا کې چې دا کله وړی او دا ګرمي، نو دا لمر دومره ګرمي چې څوک په ګټه باندې پښه نشي ایښودلی، چې بیا د قیامت په ورځ باندې 1 میل نږدې دا لمر راشي، نو د به څه رقم حالت وي. او په دې ټیم کې به د انسانانو نه خولې رواني. نبی صلی الله علیه وسلم دا هغې قسمونه ذکر کړي. بعضې به داسې خلک دي چې دا خولې به دې ګیټکو ته را رسېدلي، د بعضې خلکو به دې زنګونونو ته، او د بعضې خلکو به دا بډه چې په کوم ځای باندې تړي، د بعضې خلکو به دې ځای ته را رسېدلي دې نامه ته، او بعضې خلک به داسې چې دې خولې ته به دا خولې را رسېدلي، او بعضې خلک به داسې چې په دې خولو به مکمل ډوبي. او الله رب العالمین به د دې سره حساب نه کوي. الله رب العالمین به داسې غوسه چې انبیا به وایي چې ان ربي قد غضب اليوم غضبا. انبیا به وایي، ابراهیم علیه السلام به وایي، نوح علیه السلام به وایي، آدم علیه السلام به وایي چې زموږ رب نن داسې غوسه شوی دی چې لم یغضب قبله مثله ولن یغضب بعده مثله. وایي نن زموږ رب داسې غوسه دی چې نه د دې نه مخکې غوسه شوی دی چېرته، او نه به د دې نه وروسته چې د داسې غوسه شي. زموږ رب وایي داسې غوسه دی. انبیا به داسې خبره کوي. وایي صحابه چې وو هغو تپوس وکړو، ابو سعید خدري رضی الله عنه وایي صحابه ویلي چې یا رسول الله من یقوي علی هذا القیام، یا د الله رسوله څوک د 50,000 کاله د ورځې د ودرېدلو وس لري؟ یا رسول الله موږ خو د دې وس نه لرو. وایي نبي صلی الله علیه وسلم ویلي چې ای زما ملګرو انه لیخفف علی المؤمن، الله رب العالمین د قیامت دا 50,000 کاله ورځ په مؤمن باندې اسانوي. او نبی صلی الله علیه وسلم وایي چې دومره ضرب به د قیامت دا ورځ تېره کړي
لکه د مازدیګر نه تر ماښامه پورې چې دا کوم ټیم دی یا د ماسپښین نه تر مازدیګره پورې چې دا کوم ټیم دی دومره زر به الله رب العالمین په مؤمن باندې تیر کړي خو لیکن په مؤمنانو تیروي کوم مؤمنان هغه مؤمنان چې په هغو کې ایمان وي زمونږ او ستاسې دا دعوې دي چې یاره موږ مؤمنان یو خو لیکن د ایمان چې کوم مقتضیات دي په هغې باندې موږ نه چلېږو ایمان خو دې ته ویلی کېږي چې ایمان یو سړی د ګناه نه بند کړي آیا موږ او تاسې ایمان د ګناه نه بند کړي وو ایمان دې ته ویلی کېږي چې یو انسان په کور کې یو د جمع مونځ ته دا ایمان دا راولي آیا موږ او تاسې کله د جمع مونځ ته ایمان راوستی وو ایمان دې ته ویلی کېږي چې ایمان تا د حرامو نه بند کړي آیا کله موږ د حرامو نه ایمان بند کړي وو ایمان دې ته ویلی کېږي چې انسان د بدنظرۍ نه د بدو خبرو نه د غیبتونو نه د تهمتونو نه د دې ګناهونو نه انسان بند کړي ایمان دې ته ویلی کېږي آیا زموږ ایمان دومره دی چې موږ د دې ګناهونو نه بند کړي وو نن خو موږ او تاسې په غیبتونو کې اخته وو په تهمتونو کې اخته وو او د خلکو په مالونو کې اخته وو د خلکو حرام مالونه خورو نو نبی صلی الله علیه وسلم ویلي چې دا په مؤمن باندې اساني کې دا ورځ مؤمن څوک دی مؤمن هغه دی چې د الله او د رسول خبره ومني هغه خلکو باندې الله رب العالمین د قیامت ورځ اساني ابو الحديث کې راغلي دي چې صحابه ویلي چې ما طول هذا اليوم یا رسول الله د دې ورځې د څومره اوږدوالی دی 50,000 کاله ورځ ده وایي نبی صلی الله علیه وسلم ویلي وایي په مؤمن انسان به الله رب العالمین دومره اسانه کړي لکه د فرض لمونځ باندې چې څومره وخت لګي